الرحمن الرحیم. زما نوم ندیم طاهر خیلی دی. زه د کوټي کلي اوسیدونکی د محله اسماعیل خیل سره تعلق لرم. زمونږ د کوټي کلي تاریخ ډیر زوړ دی. په دې کې صاحبزاده عبدالقیوم خان صاحب چې د زمونږ د صوبې لومړی وزیر اعلی مو او د تعلیم حوالې سره د هغه ډېر زیات خدماتو چې پای کې اسلامي کالجیټ چې ما په خپله پکې سبق ویلی دی هغه مغه جوړ کړي دي. حضرت باباجي صاحبزاده صاحب چې یو ډیر غټ بزرګ پاتې شوی دی هغه هم د کوټي کلي سره کوم تعلق و. د کوټي کلي ته کوټه کلی ولې وایي دا اکثر خلک موږ نه تپوس کوي چې یاره د کوټي کلي ته کوټه کلی ولې وایي چونکې مخکې زمانه کې به کوم آبادي ډیره کمه وه او خلکو به پړاو کو د مختلف ځایونو نه براتلل د بونیر سایډ نه براتلل د سواد سایډ نه خاص کر دا چې کوم بره جانډا بوکو پابېړۍ د دې طرفونو نه خلک براتلل او دوی به سیند غاړې له راتلل اباسین ته براتلل. نو چې په لاره براتلل نو زموږ په کوټه کلي کې د بټي آباد په لاره باندې دغه ځای کې پخوا زمانه کې یو کوټه وه کوټه کمرې ته وایي او هغه خلکو چې به چا سره خبره وکړله او د کلي نه به را روانېدلل دا به وایي چې موږ به درته په کوټه کې ناست یو کوټې سره به ناست یو. نو هغه چې کومه پلنه لار زموږ د بټي آباد راغلې ده هغه کوټه د دوو باباګانو سره خوا کې کوم دین یو کوټه وه بس د هغې نوم د هغې نه کوټه جوړ شو ځکه چې خلک به په پیدل سفر باندې نو که سهار مونځ به چا وکړو را روان به شو نو اکثر نورو خلکو ملګرو نورو خلکو ته به وي چې موږ به درته په کوټه کې ناست کوټې سره خوا کې ناست یو او د هغه ځای نه بیا هغوی یو ځای شول او یو ځای به کوم دین په مخ کې کوم دین اباسین ته تلل ځکه چې اباسین یو ډېر تاریخي سیند دی او د ټولو سیندونو پلار دی اباسین ورته وایي. تعلیم حوالې سره به زه خبره وکړم. الحمدلله کوټه کلی موجوده وخت کې په ډسټرکټ صوابۍ کې نه په صوبه کې نه بلکې په پوره پاکستان کې نمبر 1 دی چې په دې کوټه کلي کې الحمدلله 14 پرایمري سکولونه 3 میډل سکولز 3 های سکولونه یو ډیګري کالج فار ګرلز یو کامرس کالج فار ګرلز یو ډیګري کالج فار بوایز او وومن یونیورسيټي اف صوابي دا په کوټه کلي کې. اول خو زه تاسو ټولو راغلو مېلمنو ته هرکلی ویم. زه آرجې ډاکټر و حکیم حافظ و کاری شاعر و ادیب استاد نقاد تجزیه نگار افسانه نگار و ډرامه نگار و میډیکل ریسرچر اشتیاق الرحمن اشتیاق فلسفي لیونی. تاسو پورې کوټې تعلق دی کوټه د ډېرو درنو د ډېرو قدرمنو پښتنو کلی دی او ډېره زیاته آبادي ده.
د نن تقریبا ډېر وخت مخکې چې زما له ګیرم نه راغلی او ما په کوټه کلي کې دروش و ختم شروع کوم نو زه په یو جومات ګرځېدم او اعلانونه مې کول نو په خدای یقین وکړئ چې زه ډېر زیات ستړی کړی وم لکه که یقیني زه تاسو ته ووایم د 500 نه سوا جوماتونه خو هغه ټایم و چې الله زما جامت هم نور راغلی اوس تاسو سوچ وکړئ چې کوټه کې به څومره جوماتونه څومره آبادي وي خو کوټه یو تاریخي کلی دی په ګڼو حوالو باندې زموږ یو ملګری دی ضیاء الله جدون صاحب هغه یو ډېر غټ ضخیم کتاب په دې حواله راغلی دی اکابر د صحابه چې کوم اکابرین دي غټ غټ خلک دي په هغې کې د کوټې هم ګڼ شخصیات چې هغه شامل دي چې په هغې کې زموږ نیکه حضرت علامه محمد شاه صاحب رحمت الله علیه هم یو نوم دی چې د هندوستان نه د لومړۍ مدرسې ته د علامه خطاب میلاو شوی دی او د هغې دومره غټ غټ کتابونه وو چې د دې دور مطلب دا دی چې د لوستو نه به هم زه هم چې پاتې وو که چا پوره کتابونه لوستل دغسې که د ادب خبره کوو صاحبزاده ادریس صاحب یو ډېر لوی نوم دی د ناول په لحاظ باندې او د ټپو په لحاظ باندې صاحبزاده ادریس صاحب چې دی نو زمونږ د ادب د اسمان یو ځلنده ستوری دی د کورس په کتابونو کې هم د هغې ذکر شته دی دغسې د دې نه علاوه چې کوم دی نو صاحبزاده ادریس صاحب نه علاوه که ګڼ نمونه وګورو که د ادب حوالې ورکوو که د مذهب حوالې ورکوو که د سیاست حوالې ورکوو نو کوټه په هر لحاظ چې کوم دی خپل اهم مقام لري زما نوم عبدالرحیم دی پلار نوم عبدالقیوم دی دې کوټې کلي اوسېدونکی یم او دلته کې اوس نن سبا د ماتا خورشید میموریل سکول چې کوم منیجمنټ کمیټي ده زه د هغې چیرمین یم دا سکول د 1 اپریل 2011 نه دا قایم شوی و شوی دی د دې یو منفرد مقام دا دی چې دا د چا ذاتي سکول نه دی د دې ټول انضمام چې کوم دی هغه منیجمنټ کمیټي کوي دې کې دا به چې کوټه خو ډېر زوړ کلی دی ډېر زوړ اوس زه تاریخي دغه نشم ویلی چې دا د کله نه دی که نه خو وایي چې دا د علاقه کې ټول نه زوړ کلی دی او ډېر او باقي څومره آبادي ده څومره دغه خو به تاسو فکر واخلئ دغه نه چې وي په دې کې دغه دا دی چې زه به دا وایم چې دا یو مقام هم حاصل دی چې کله خیبر پښتونخوا ړومبی ګورنر چې کوم صاحبزاده خورشید دا عددي کوټې بل د هغې نه علاوه صاحبزاده امتیاز دې کوټې کړي هغه هم دغه صاحبزاده فیملي سره تعلق لري د کوټې زاړه چې کوم عهدیدار دي که نه هغه د نورو په نسبت باندې په کوټه کې ډېر د دغه باره کې د خلکو باره کې یو د کوټې یو څو څیزونه ښه هم مشهور دي بد هم مشهور دي یو خو دا دی چې د کوټې جرګه چې کومه ده هغه په دې علاقه کې یو منلې شوې ده خو باقي د کوټې جرګه چې کومه ده نو هغه یو خپل ځان له یو مقام لري
چې چا قبر سره ولاړ دا سلطان الاولیاء سید امیر رحمت الله علیه حضرت جی باباجی سے په نوم باندې مشهور دی. نن 200 کاله مخکې د عیدل تراغلیو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه سره د سکانو خلاف جهاد کړو. د دې نه بعد بیا د دې زوی سید لطیف رحمت الله علیه هغه هم دلته پاتې شوی دی. بیا آخري چې کوم د دې د خاندان او جانشین چې کوم پاتې شوی دی هغه صاحبزاده حضرت عیسی رحمت الله تعالی علیه دی. زمانوم عتیق الرحمان دی. زه د کوټې کلي ډسټرک صوابۍ سره تعلق ساتم او د بیټک ټي وي دا کومې هلې ځلې چې د ثقافت او د تعلیم او د مختلف شعبو باره کې شروع کړي دي د هغې ډېره ستاینه کوو. واقعي چې دوی د هیلې چې کومې دي هغه ستاینې وړ دي. زه به د کوټې کلي باره کې یو څو خبرې وکړم. زما نه مخکې خو ډېرو مشرانو مختلف قسم له کمنټس په کوټې کلي باره کې ورکړي دي او یو څو ایلیمنټس ما ته داسې لګي چې کوم د ثقافت غټه حصه ده او په کار چې هغه د نړۍ ته پته ولګي نو زه به کوشش وکړم چې با خبرو باندې یو څو خبرې وکړم. لکه زه به تاسو ته د کوټې کلي د کلچر کیوزین کوم چې زموږ کلینري آرټ دی کوم چې زموږ د خوراک سره تعلق ساتي د هغې یو څو څیزونه په تاسو ته یاد کړم. زموږ په مخکې دلته کې استعمالېدل د تندولي په نوم باندې یو سنیک ورته ووایې. نن سبا چې عامه دنیا کې کوم د سنیکس په شکل کې استعمالېږي هغه شړشم به مشرانو به سره کړل او هغې نه بعد به اوړه کړل مالګه یې پکې واچوله هغه به ایز ا سنیک یوز کېده. دې نه علاوه دانې دي مختلف نور تراړونه خلک اچوي. دا زموږ د کلچر یو حصه ده. زموږ فوډ سره تعلق ساتي کلچر کیوزین څخه. دا غیر علاوه زموږ چې کوم نارمز کسټمز او ویرچوز دي مختلف څیزونه پای کې راځي. هغې کې د حجرې ناسته راځي پای کې زموږ واده کوئی دن راځي پای کې زموږ د رهن سهن طریقې راځي. زموږ اوس هم چې حجرې ته مشر رادن نشي نو کشر پاسي دا زموږ ویلیوز دي زموږ نارمز دي. ښه د دې نه علاوه زموږ خوراکونو طرف ته که موږ دوباره راشو نو زموږ په عام پروګرامونو کې چې کوم د واده یا داسې غټ پروګرامونه یا داسې یو ایونټ ارینج شوی هغې کې زموږ یو ډېر مشهور ډش دی چې هغه کټوه په نوم یادېږي. کټوه یو داسې ډش دی چې زموږ په تقریبات کې استعمالیږي ودونو کې مختلف پروګرامونو کې استعمالیږي. دې نه علاوه زموږ دا نمکینی وریجې دي چې هغه پلاو په نوم په شکل کې استعمالیږي تقریبا په پوره کوټه کلي کې. زه په اخره کې په دې خبره باندې خپل دا خبره کنکلوډ کوم چې د بیټک ټي وي دا هلې ځلې چې کوم دا زوړ کلتور ری انیمیټ کوي دا زوړ کلتور دوباره را ژوندی کوي دا واقعي چې د ستاینې وړ دي. او زما خصوصي درخواست دی د هر کلي هر اوسېدونکي ته چې تاسو د دې څومره خدمت کولی شئ څومره مدد کولی شئ په دې لړ کې وکړئ ځکه چې کلچر زموږ د شناخت یو واحده ذریعه ده. دغه کلچر په ترو باندې موږ پیژندلی کېږو چې موږ د کوم علاقې او د کوم ځای یو او کوم خلک یو. ډېره مهرباني جي والسلام.
زما نوم زاید دی، زاید زمان. د کوټې کلي د اسماعیل خیلو تپې تارخیلو اوسېدونکی. د کوټې تاریخ څه په دې شکل دی چې دا تقریبا موږ ته څومره چې د مشرانو نه پته ده چې مشران څه وایي، نو د هغې څه اندازه نه لګي چې دا 200 300 400. خو بهرحال دا یو عثمان نومې علاقه ده او په دې کې دا یو څو کلي دي: ټوپۍ، کوټه، بټاکړه، پونټیا او مینۍ. دا د دې ټولو کلو مخفف ته هغې نه عثمان جوړ شوی دی. بیا هغه وخت کې دا کوټه ټوپۍ دا ډېر محدود خلک وو. څوک وایي چې دا 4-5 وروڼه وو، د هغې نه بیا چې دی نو دا تقسیم شو، دا یو کلی یو ورور ته حواله شو. بیا د کوټې آبادي موجوده ټیم تقریبا 45-46 هزار آبادي ده. बेटक टीवी का शुक्रिया अदा करती हूँ।